वही हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी, और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन। माता खुदा खावर डीवम न नसीब कीगी चे कोर के जान तबलकम, और स्ताप कोर चिरागान जोड़ दे और जमा पिंजो पाओ त दिलास निवले दे। नो दलता द दुई दा ताली सट ती ब्या का ख्याल उकई, द दुई दा ताली सट और दा बड़ी सी दा गर्जी वही दा मुलियान देवबंदियान ची दी दा औलिया न मनी, दा मुलियान औलिया न मनी। औलिया चे सोख न मनी आ मुसलमान नहीं, औलिया मनु रोटी खलास न मनु, गणकपान न मनु, दा द जीबुनो गणकपान ची दी दा का दा द खुदाय एलका वली माना द खुदाय दोस्त। नो द खुदाय दोस्त चे दे अगला खो ब खुदाय दुमरा څور کړي چې تاله به درکې، نو هغه چې تاله لاس نیولې ده هغه د خدای دوست څنګه شو دا شرمېدلې، دا ګړکب چې ستا په جیب پسې ګرځي دا ست خدای دوست څنګه ده؟ د خدای دوست خو دې ته وایي. یو بزرگ زیله سړی ورغی پکې ډېرې چیلې او ګډې ولاړې، چې چیلې او ګډې ولاړې وې چې دا د چا دي وې؟ دا د دې بزرگ دي. د چغې باندې وې چې نه مردانس کې دنیا دوست دارد، نه مردانس کې دنیا دوست دارد. وی هغه بزرگ نشي کېدی چې دنیا سره دومره مینه چې په دا زرګونه ګډې او چیلې ورکړ، واپس راغی نو ملاقات ور سره و. د شپې خوب ګوري چې د قیامت ورځ ده او دا دنیا لګیا ده پیش کی، دا سړیم پیش شو. الله ورته وی چې ستا حساب کې د 500 روپو فرق دی، 500 روپۍ راوړه نو خلاص بشي کینی بس جهنم تزا. در امنډ کړه، چې رامنډ کړه نو دا بزرگ په مخ ورغی، چې بزرگ په مخ ورغی نو ورته چرته منډه وهي، وې صاحب نور حساب میں صفا دے خود 500 روپو فرق دے پکې. د بزرگ ورته وی چې بچیا 500 روپۍ به زه درکم، خو پرون چې زما زه تراغلې وي او کوم الفاظ دی ویلی نو هغه لګ بیا وای. ورته وی جی پرې دی هغه الفاظ غلطی می کړی و، وینا او آیا نو دا 500 روپۍ والا او ځان خلاص کا. ودا ما ویلیو چې نه مردانس کې دنیا دوست دارد، هغه سړی نه دی چې دنیا سره دومره مینه، نو هغه ولا 500 روپۍ راوېستې. ورته بچیا اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد. والله دا ګډ او چیلای می تاسو لساتلی چې دادا سے خپل ملمان راشي چې د دوی پای په اوس کم ملمستیا وکم والا دا 500 روپۍ ځان په اخلاص. اگر دارد برائے دوست دار، د خدای ولیان او دوستان چې هغه بل ور کړی کوي، هغه په نورو جیبونو ډاکې نه چي او نه په مالګو نه په جاروګانو پیسې راټولای. تاسو پوه شئ عزیزانو؟ عرض دا ولایت او بزرگی لا کم زی پاتے دا بزرگ. اللہ حج لروانو سڑے 600 روپے ور سره دي، ولکه اوسم اجیانو غریبانو داخله وک خیال آج بچر تکیگی اتم یاشتے پاس او داخله ورته اوسو شوې سخ خدای رانی ولیه نور بمرانی نور بمرانی وی آب ندی دا موزه کشی او بدی لیدلی ندی او موزه دی ورته وای اج بکیگی کلا کیگی با اج به د سپ میاشتي او دا سم میاشتا जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अतम میاشتې نه هم حج به نه میاشتې پس کیږي اوس ته مانه 15000 روپے ولې داخلي کړ په دې اتم میاشتې کې به ته خو لغړی ته وکې
د خدای کور ته تلس پوزیشن شستا په ملک سہولت وي او آرام وي او پلانې مالی دلی دی هلته د پاکستان شفاخانه ستاسو سہولتونه مم لیدلی ستاسو آرامونه مم لیدلی کوثر نیازی چې د مذهبي امور وزیرو دا مم لیدلی هلته په مکه کې چې په محل کې بناستو چرته د پاکستانی تپوس نه وکړ سرمایه‌دار ته ګورو د غریب تپوس ته ګورو دا تاسو چرته خوب هم لیدلی دی اب بیا خبره ده چې دا د خدای قهر نیولې قوم دی چا چې ولا قبر وکنستو کور وران شو پاړ په شکال کې داغه د سپي عمره تپوس نه کوي او که خان دعا لراغه ټول ورته نی چینی شي او ټوکرای شي ورته الا خانم دوا تراغه خانم دوا تراغه ته خدایم په شرمونه او شرم دعا ته خواغه څوک راغلی چې چا ستا د مړي جنازې وکړي چا ولا قبر وکنستو چا په اوږه کړی او 10 میله یا دیرې ته یوړو داغه د سپي عمره تپوس دا قوم نه کوي او صاحب تشریف راوړی نه چې بیا ورته نینی چیرې شي تاسو به خدای څنګه پرېږدي تاسو له به خدای خورس څنګه ښایي خورس پسې بړندېږئ که خدای ته منظوره وه ړندېږئ څو پورې چې تاسو د خپلې زندګۍ نظام بالکل بدل کړی د زندګۍ نظام بدلول طریقه زده کا مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه خانقاه ته به غریب راغی لاس به چې ورکه ورته به چې وکته به دا سپیره دی سڑی تبے ہوئے کہ لے جاؤ ان کو مرغا کھلاؤ دا کلکتے اور دا بمبئی سیٹان برال خلیفہ تبے ہوئے کہ ان کو لے جاؤ ان کو دال کھلاؤ سیٹان برال آگی تبے دال اخوڑل پہ اور سپیرہ برا گئے پاگے بے چرگ اخرو یہ ورزی ورطا خلیفہ صاحب ہوئے کہ حضرت کم چې لوی سیټي خاني مالداري سرمایداري د چرګ خورولو قابلی ته پاغه دال خوره او چې کم د دال خورولو قابلی ته پاغه باندې چرګ خوره هغه ورته چې بھائی قیامت په ورځ به زه خدای ته دا خیم او ځان به په خلاصوم چې یا الله زستا بنده وم لکه ستا په در کې چې سرمایدار په یو کوډای نه خرڅيږي دا سه زما په کور کې د سرمایدار د یو کنجه کې قیمت هم نو ایمان به دا سه پیدا کینو والا بکار کی کدا ایمانی زمون لکه دا موجوده چې د عزیزانو مون غرق دا یاد لره ما یو ټکه کړو تماشا به کوي چې د دې قوم انجام بچي دوی سره بکیږي څه تماشا به کوي تا په ملک وګور افرتفری قدم بیرته سړی او تختیږي پته نه لګي سړی او تختیږي پته نه لګي موټر غیب شي پته نه لګي ډیټسن غیب شي پته نه لګي معشومه جنې غیب شي پته نه لګي دا افرتفری به نور ګورئ تاسو نور بګو د شي تحفظ نشته خزت او تختی کی پتہ نه لګي تحفظ نشته پرانا ورځ اول به پیدا ګرځي د ګڼ کپان پیدا اوس موټر پیدا کړي هغه د بادر کلی او مولانا دی کلی نار روان دی دا ټیکنیکل سره موټر ورته ودرو لاله مولانا صاحب کینه چرته دي چې و دې رس ویجی دا مدرسې پورې ځم چې کینولو چې مدرسې سره کوس کو چې دن لاړو هغه تلاړ چې جیب کې ګوري 1500 روپۍ نشته هاي پای جوړ کړی دی راغه ما پسې ما سره خود سي چلو شو مالوس موټر والا درته مونږ کم زندري سار ټانګې ګرځي ټانګې سړی پکی وی بوډا خوار رواني وړو پسې الا بابا چودي رسو بټانګه دغه بده غریب کله صادر د شي کې غړپ کې پیسې تیوالی
وہ بابا دری کو شمونگ لگ مخ کی چا کوزی کی پزان کو تی وہی کورے والا وران کرے دا گڑ کپان چاہتا ندی معلوم داغله چاہتا ندی معلوم گناہ دا چاہ دا گناہ دا ملک دا قانون دا گناہ دا ملک دا قانون دا ستا پا ملک کے غل دا پارا سزا صدا غل ولی غلا پریدی پردے ابرو اغسطل غل ولی پریدی پا کوٹا کے با خز و بچو سر پروتے سڑی بدر ننوزی دا خزی پا مخ کے بدی اتاری کور بدی لوٹ کی غگ بنشے کولے سڑے با اونی ویشی غگ باورتن کی گی گناہ دا چاہ دا گناہ دا ملک دا قانون دا دا ملک قانون کی یو جرائم پیشو لیس جو سزا نشت زما عزت یو سڑی واغستو خزے او تختولا لوری اورانا او تختولا زما دا ملک پہ قانون کی اغلا چه سزا دا سریسترگے گر کپان او لٹیری گرزی واللہ کا سکورتا پورتا گوری کسا میں درتا نوا کرے چاہے پیر مرید چه غٹ شو زعفران خوڑو سرا او سوچا غوڑی خوڑو او سڑی پا مرائی کے پڑے نے فٹ کے دا ویلا لدا دے پیر سے مرید دا والا فٹ وی ما خو سڑے نہ دے وجڑے وی سڑے دے نہ دے وجڑے کڑائی پا بل چانے فٹ کی گی ورواچا وی دا پیر لرا گئے وی غرق شو ما چی در توی چی سوچا غوڑی خو خورے خو کور بدی ورانی رورا کڑائی دا چی دا چا پا مرائی فٹ شوا دا زمون دا کردار گناہ دا زمونگ دا اعمال و شامت تے پرنگ رنگ شکل کے پمونگ پیش کی پرنگ رنگ شکل کے پمونگ راضی عزیزانو ز دا ملک دوستیم ز دا ملک آباد غوارم پا صحیح مسلمانانو باندے دا ملک آباد غوارم پا اغا قانون چی غالونی ویشی او لاستی غس کی توگورا چی پا ملک دا غلان آمد سکواو دا ټول ملک پټا پړون دے پدی ایسو کم نہ پوئیگی چې په پاکستان کی 15 کال اوشو چې اسلام چغی والے شي او د اسلام لاندې سزا تر اوسه پورې پاکستان کی اچاته نه دا ورکړل شي دا ټول پټا پړاند دي نو تر کومه پورې بسترګو کې خلق ته خاور اچوي تر کومه دنیا خو په دې پوهه ده چې دا شیء حقیقت نه لري یو غل نه لاس غوس کا ته تماشا وکړه چې په ملک د غلا نامت سکو نن وګوره د ماسختن نه وروسته بالکل اواره ګرځي وي بالکل اواره ګرځي یو سړی راوستو جیبې والے وبل الکه ولې دې دا کار کړي وی جی زار چا سره دا کار نه کوم ته مولای چرې تا سره مې دا کار کړی دی خو لږ به خرچه شوی او منو جیب میں ووالو پوی بنے کور بدے ورانی خزی گرزی خزی دمر دمر کٹھائے پدے بازارونو کې وګوره دا د چا کار دی دا بندول زما کار دی چې زه ورته تقریر وکم ما خو په خختو سنگسار کې زه کولی شم دا د حکومت وخت کار دی چې دا دومره غټې غټې چوبرې ولې ګرځوي سترګې تورې کړي رانجې اچولي کلیپونه یې لګولي ګازره بیا په لاس کې خراب بم کوي او خاندي بم او ګډېږي بم او ششنېږي بم او هلکانو ته به ودري دا کم ځای نه رالی دا شیشه کې دا د چا کار دی دا عذابونه دي چې په دې قوم نازل دي چرته د ښځو په شکل کې چرته د جینکو په شکل کې چرته د هلکانو په شکل نن ملک یې وګوره د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره خزم په یې روی نه دت شوی انشاءاللہ لگا زمانہ پس بگورے
په دې محراب کې به مام سیګریټ لاس کې نیولې یو څه کم دی ځکه چې قوم د قوم داسې مردار شي نو ملا به څنګه بچ پاتې شي کمانی نیولې زما زامنو به نیولې ملک د خدای په عظیم قهر گرفتار اسپیټالونو ته ورشي جنکایم پکې داخلي پاگلخانه ته ورشي د دنیا الکان پکې پراتی ډریپونه ورته دی ها خېجې لګیا دی دا چاوک دا څوک نشي منې کوله زما موټر رکشي زه په 20,000 بونګا ورکوم او اخلاصوم او د کراچۍ نه موټر راورکشي په 24 غنټو کې برآمد شي بے پیسو بوتلې شي کته زه یو شان وې تام بونګي ورکول او اخلاصول دي نو بیا به می ګیله نه وې ستادي په 24 غنټو کې برآمد شي او زما دي 3 میاشتې پس چې ټول زنګ شي او بیا دي 20,000 بونګم په ورکوم دا څوک نشي کوله دا ګناه د چا ده دا د ملک د نظم و نسق ګناه ده هیڅ نظم و نسق نشته بالکل اواره گردی ده بالکل اواره اور څوک په دې پوي دي دنیا په دې پويږي په وبو کې سترګې غړای چې دا شریان څوک دي دا فساد څوک دي دا ملک بدامنی چا جوړه کړي ملک بدامنی بجلیګر مولا جوړه کړی دا چې 16 ایم پی او کې پرچا پی ورکی ما جوړه کړی د بدامنه مرګره خدای د غلو د ډاکوانو مرګره تای زه د دنیا حرامیانو پتالی سوک ناستی زپناستی ما خو په زندګۍ کې والله کا آرامي خو پرېدا چې دا علالي عادت هم نه امتنه څوک دې ثابت کی په دې په خبر کې چې زه چرته واده کې لیدلې سلوختای کې لیدلې په خیرات کې لیدلې په ختم کې لیدلې ثابت دي کیسه دی ودونو چې غوټ مې د پلار واده ویم چې پالم فنا تو پېول دا ودونه کوم ورځ چې تاسو کې وادي په غورت د جمعه طالبان نه هر ورځ تیري تاسو ته به خدای خورس خي یا د دنیا کټه سری مراغوختي او جمعات کې غریبان ناس دي نه هر ورځ تیري څوک ته پوسړونه اپ دیګونو چې مشران هغه د خدای په تورې تڼاکو سټکوري تاسو بنی آدم یا خدای پاک بتا ست خورس نه والله کې وګورئ که پیسې او دولت در سره ډيري داس یو ازغه بدر ته لګیدلې چې رړک کې بدینه نوزي او دړنه بدی پیوینه به یا بدی خزه خرابي یا بدی لور خرابي یا بدی زوی خرابي یا بد ملک د نظام د طرفه داس یو غشه درکینه نوته چې خپل وینه بسټي او اسم شی بدله مزه نه درکې کزه غلط و هر سړی وګورئ په سقه حرکت په سوي رخته داغه وجه دا کہ یعقوب علیہ السلام سلویخ کالا په یوسف علیہ السلام پس خدای جړول او سلویخ کالا ولی په یو ټکی یو غریب راغی چې سیبوګه ما یعقوب علیہ السلام ورته صبر وکړ روټه تیاری یعقوب علیہ السلام په بل سکار کې اخته شو او دا مسافر ته هیر مسافر هم د سلاړو الله ورته او یعقوبا کدی سړی ستاد کور روټه خړلې وې نو سلويخ کا ورځي به ستا په دې روټه عبادت کړي سلويخ ورځ دل بیا د نورې روټه ضرورت نو او ته دنه غافل شوې په خپل ذات مې دې قسمی چې سلويخ کاله بده جوړو یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر د یوسف علیہ السلام پلار یوسف ته ورکو په کوی کې واچلو بیا مصر ته د زلیخې څنګه له بوتلو یعقوب علیہ السلام سلويخ کاله ورپسې جوړي یو غریب نه په غفلت پیغمبر سلويخ کاله خدای و جوړولو زما استا خو زندگی ټوله غافله ده چې مونږ به خدای څومره جوړي عزیزانو سوچ وکړئ او دا تاسو ته نه وایم
او نوم داستا او د بلخ لمزان توایما نوم داستا او د بلخ لمزان توایما خپن شکمی نوم واغستستا مونږ ټول تاسو نو اسیم چې ما ته مولانا او نه راته خسړې وې او نه راته بزرګ وې زما په ایمان لګاغه وخت کې امتحانو کا ته پوښي په خبره نو عزیزانو خدای دې امان راکړي خدای دې امان امتحان دې را باندې خدای زبردر توخم خپل بزرګي چې ته خو زما لاسونه سپه او چې وخت او امتحان راغی بیا به درته هم چې زما بزرګي واستش نو عزیزانو عرض مې داو چې اولیاء الله دا ډېر لوی خلق شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی خو اولیاء منلو باندې بکار نه کیږي چې څو پورې د ځان د ولی کولو کوشش نه کړي په دې خبره پوهیږي دا چندال چوکړي روټي خلاص کی دي دا روټي خلاص دوی د اولیاء داسې سيزونه فرض کړي دي اوس چرسیان دې مرا پاسي وي چې دا مولیان اولیاء نه مني چرسیان په دې زیارتونو کې ناستې ښه بوغې به وي دا اولیاء نه مني نو تی منی او چې قربان دی ولی بم چرس کړ دا تی چې منی نو د به چرس کړ چې دا ته نه جی هغه ډېر پاک ستا خدای کور وران ا پاکو ته پلیت نو د پاکو د پلیت سره کیږي ها بر امام صاحب ته زمونږ د وطن جوارګر لاش چې جواری وګټي نو بري چغي بوي او چې بیلی نو بر امام گیا وہ یہاں گیا کیا ہویا بر امام کتے وے انجه توتا دبویا آسی توتی خخ کړه ده بر امام نشته ځکه چې د جواری بیللې و دالو چغان او لپنګان چي دي زیارتونه منل دغه د پاره چې غل د شپې ورسي بابا غلا پسې زم کا کامیاب شم نو غلاف بدر تراوړ دا قوم زیارتونو لم رشوت ورکي دا اولیاء منی اولیاء منل دیتا اولیاء منل دیتا وای د ټریفک د سپای جګړه اچره باغ سړی سراران شي چې د لاس ورکی او د موټر ودرې لارې ودرې سوزکه ودرې او بیا لا اشاره ورکی او بیا روان کی چره بد ټریفک سپای ورته غونه کی کدا څنګه دا کاغه لاس در کو تپم داسې ورغه پرچا بدر باندې چاکیږي نتیجه به جرمانه ای عزیزا ولی دا د ټریفک سپای دی چې لاس در کی چې زنا نه غلا نه شراب نه ډاکا نه او تار څنګه توبه کړه دې ته ولی منل وای دې ته بزرگان منل وای ولی منل دې ته نه وای چې بابا بوغه مې والا قربان دې دې باندې ولی منل نه وای نن ستا په ملک یو ګورا یو دکانداری جوړه ده یو ډیس جوړ دے پر رنگ رنگ شکل رنگ رنگ شکل مونږ بدبخت قوم کم بخت قوم آد سورلسو سو کالو شرک چی دے مونږ نلاوتے دے عزیزانو یو لک سلیری زرا پیغمبرانو مشن سو پتہ لنٹ کی خوبا پویش مشن سو مشن داو راغلی دیلو خدای را لګلی دیلو چې دا قوم چې په شرکیاتو کې مبتلا دي دوی له دعوت د توحید ورک د پیغمبر ټوله زندگی په پدې کې ختم شوا چې قوم ته وحدو ربکم یو خدای ومني دا د لاسه جوړ کړي بوتان ګوره پرې دی نن په ملک یو ګوره الله دې پرې خاجه او د پالګر په مرغې دی عقیده ده دو دروازو نه بار وګوري دا مرغو والا څوک پاسولې شي دا خو د کارپوریشن کار دی
دا خو د هایوې والاو کار دی چې هغه دې څه په دې روډ ایښي دي، روډ دې بلاک کړی. څوک چې پې روټۍ ګټي هغې روډ بلاک کړی، او چا چې پې مرغۍ ایښي او ټول کافر کوي هغې روډ نه بلاک کړی. دا مرغۍ ورشي سبا دا د خدای قمقل دا بارډر او ملیشه کې چې دي دا ساده تنخواه اغستي فالګر پسې ورشي 15 پاور واچي سبا مرغۍ منډه کي او لفافه راوچته هغې کې لیکلي چې سپایي لږو ورځو کې به اولدار شي. بله نور 15 پاور وباسي چې وګوره چې جمعدار بم پکې شم بله لفافه ورپسې جمعداري مړه ها چې ټوله تنخواه خلاصیږي نو دی صوبېدار میجر شوي چې راپاسي د شیخ چیلي په تصور کې دی صوبېدار میجر روان کور ته چې لاړ شي ښځه وایي تنخواه وایي چې خلا چې روم نه نه وړی څه چلو شو خانه دې خرابه شو پالګر لا لاړم ښځې خفه کېږه ما صوبېدار میجر شوم کښې هغه میجري دې کپاره وخوره کور دې وران شه اوړه نشته چای نشته چینی نشته وا ښځې غم ما کا میجر شوم میجر دا اوس د خدای بېوقوف دی که دا د خدای قمقل دی که اوس که ته دته وایې چې او بدبخته پیغمبر ویلی دي چې من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. یو سړی فالګر ته راغی لاس یې ورته وښود هغه چې ورته څه ووې او ده پې یقین وکړو نو دی کافر شو په هغه قرآن چې کوم په رسول الله نازل. دا د پیغمبر خبره ده. بیا پیغمبر فرمایلی دي چې یو سړی دا ووایي چې زه د فالګر ته لاس خیمه یقین پې نه کوم چې دی به څه وایي اسې ورته لاس خیمه چې دی به څه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسې د لاس فالګر ته وښوده 40 ورځې د دې اسې لاس ښودونکي یو عبادت به د خدای په در کې نه قبلي. دا قانون دی. تاسو وګوره ایوب صابر مشهور نجومی ټول پاکستان دیوالونه یې لړلي دي چاته تپوس نو کو چالکا تا د کفر تشهیر په دیوالونو څنګه لیکلې تپوس ته چاو د اسلامی ملک اخبارات کی مشہور نجومی کے کرش میں ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں دا د کفر تشہیر دے ستا د ملک اخبارات کی دا تپوس زکول شم چې تاسو لند رامنډه کوي وای موزی لرشي برشي نو په خواره ورندار برشي موزی سړی چې بار سړو ته الکانو ته ایمان نه نو چې کر تراشي په کور خزو نه شي داس نو دا موزیان مولیان ته مولیان څه نه وای مولیان څه نه وای مولیان ستا کفره و چې مولا نور څه وای ستا سرو خره مولا نور څه وای او دغه ډنډه او طاقت د مولا لاس کې راغی بیا به زه تاته وایم چې اوس غل چرته دی او زناکار چرته دی او نجومي چرته دی یو څو درته ځوړند کم ته بیا تماشا وکړه چې څوک د دې جرایمو نامه وایي. مولا سره څه مولا خو د ټانګېوالو زیارت دی که په شورا کې کینولی دیم خانخه وایي مولا یې ته جوړ کړی. مولا صاحب څنګه مبارک دلته یو توتی گئے دے ہم اللہ کامیاب کرے بڑا کام سر پہ پڑ گیا ہے اگر څه وایي مولا له ورکه اختیار ته بیا تماشا کوه چې جرم مجرم له سزا ورکول څنګه دغه شی دی په سعودي عرب کې د څوک نامه ورکړه سعودي عرب ته خو کړه څوکه په بیت الله شریف کې بے حرمتی کړې وه سرونه ته قلم کړه ستا په پاکستان کې سړی وجلی دي کورونه وران که زه پاری پور جیل کې وما یو سړی به جارو والا زمونږ بارک کې مالکه ته څنګه چل دی وی جی زه 48 کاله کې دی مال کړی دي څو ویل خپل مخالف مې 11 کسو او 11 واړه په کوټه کې او په ټوله کوټه مې پټرول واچول او تیلې مې ورته
11 مې ویل پکې سوځولي نو هغه 43 کاله قید کړی غړنجيږي مشینی پای دي زمونږ ملک مشینی پای مندانو پکې وها کله ګرمه وبو ورچوا کله یخي ورچوا د خزي بڑا پړه کوچوي کچھ به راونیس عزیزه یو منټ کې د ملک ټیکې دیش هرڅ چې د ملک قانون ټیک د ملک قانون ټیک او سخت نو ترغه پر ایسي رشوتونه به اعلی ختميږي نن رشوت چې خلک وای رشوت به اعلی ختميږي چې خلک په خېټه ماړه کې په دې خبره پويږي په خېټه موړ کا په 300 روپے تنخواه باندې باغ رشوت نه علي ارشي ته د انصاف په نظر بګور د بابو 800 روپے تنخواه ده په 800 روپے تنخواه کې تا په ملک خو نه روټي کپڑا مکان کامیاب شوه دی او نه کچي آبادی والا کامیاب شوی دی نو بابو په 600 روپے کور نیولې دی نو دا 200 روپے به د سټي د غوا سرمند چې دا به سټي او په وخت به تیرې د برکت نه علي غیر ضروری اخراجات په ملک کې دومره دي 11 ارب روپے د سیګریټو خرچ دی په پاکستان کې 11 ارب روپے 11 ارب نه 14 ارب روپے د خزو د لپسټک خرچ دی په پاکستان د نکونو پالش د شونډو پالش د مخ پیازی رنگ سرخی گلابی رنگ سرخی بلانه رنگ سرخی کډېری سرخی او مګي الته سړی ټول ختم شو ګور وران ده د دې سړو ډېره غرق ده دا د خزو د لپسټک خرچ اوس د تنګو پنسو فیشن دی زه خو په دې سره ګورم دا زمونږ خزي ته 500 روپے کې بابو ګیم خزا رئیستی دړدړای ګرځي خدای دې نور قرآن کا بیړه دې غر کښه دا په خېټه ماړکا بیا رشوت واغستونو دوی نم لاس پرې کا سر ته پرې کا سرکاری ملازم قرآن 10 روپے ورته چې تنخواه کې زیاتی شاله تنخواه زیاته شو خو چې تنخواه زیاته شي الته وړو ورته 25 روپے ګرانټ د ډالډې ډبې د 52 نه 75 روپے شو تاسو پوه شئ دا ټول سيزونه به ټیک شي چې غیر ضروری اخراجات په ملک ختم شي لباس اعلان شي تاسو سره جوخت هندستان دی تاسو سره خاصان علاج دی او که څوک وایي چې هندستان کې ولی ارزانی ده ځکه چې وزیر اعظم او مغه سي د ململ ساړی تړي وزیران او مغه سي د 500 پیسو د خامتا ټوپای په سرای ارزانی به ولی نه په ټول هندستان کې وګوره د بار ملک موټر نشتا د بار ملک موټر نشتا یا خپل جوړ کړي پکې ګرځي یا په سایکلو ګرځي دلته وګوره کوټ پتلون د 500 روپو یو ټای مونږ دلته ځوړندل ټای د پیرنګیانو مذهبي شعار دی ټای د صلیب نشانی ده مسلمان ته ټای تړل حرام دي او شرمېدل یا قومه چې پیرنګیم د دې ملک نورت کو نو ټایانې ولې تړي تاسو پوه شئ جی دا ټول غیر ضروری اخراجات ولې دي ځکه چې هر کې ازماس برماس یو ډینر سیټ په باړه کې وګوره دا څوک اخلي ګردنر ډینر سیټونو ته څه ضرورت ده د لریګي کاسې جوړې کوي پکې روټۍ خورای کنه زمون کور ته بعضې وخت کې څوک داسې غوړ غوندې میلمه راشي نو کاسه کې ورته چې څه شربس وي جي تاسو مغسې لا ساده یې مایاو جي مونږ مغسې ساده یې دا اوس وزیران دي دوی زمون کور ته راغلي روټۍ ټایم د لرګي په کاسه کې مې ورته ساګ راوویست
او ور سره دومره سکړه کو په غټ غټ سور مرچکې جوړو ویلې کې مال روټي ہے نا وې کی جای روټي ہے ته غډي دې پین مالدا بخوري کني والله کم دې ندر سره زمنا جلسو ته نظر شرمېدلو عقل کوي غیر ضروری اخراجات پرې دی چې جون باندې پوي شي او زندگیم زندگی شي د بل درد زړه کې پیدا کړي د بل فکر زړه کې پیدا کا په بل باندې دردمن شه نو الله با ستا ټوله زندگی خکی نو په ما کټ نشي او د کټ اورېدو ز قائل نه راشي په کرامت سره باسو چې د اولیاء کرامت وای څه شيتا د پیغمبرانو معجزه وای څه شيتا کرامت د ولی په اختیار کې اډوینه مسلې تراشي کرامت د ولی په اختیار کې نه کله چې قدرت غواړي داغه پلاس یو خرق العادت کار صادر شي تاسو پوه شئ لکه دا یو نقشه د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه په زمانہ کې شوی و او کرامت د ولی اختیاري شی نه وی الله چې کله وغواړي داغه پلاس باندې یو واقع صادر کړي زما عزیزان د ولی او د بزرګ او د پیغمبر میشنو پیژنای میشن چې پیغمبر الله را لېګل ست ده ولی او بزرگ خدای جوړ کړي ست پیغمبر دې لراغله دي چې د خلق توایا چې خدای تدال ارتل بل چل پکې نشته ایس نشته نو خلق توایا چې خدای تدال ارتل د علماء او د اولیاء او د بزرګانو کار صرف دا دی چې خلق توي چې خدای تدال ارتل ما تدال راغله دا د بزرګانو کار نه دی په خبره پوهیږئ ما تدالا زما خلوت خانه تدالا راغلی دا زما جیب تدالا راغلی دا نه خدای تدالا ارتلی پیغمبران علماء اولیاء دا واسطی دي د خدای او د مخلوق په منځ تب صرف خلق ته د خدای لار لکه موسی علیہ السلام زمانہ وا پلار روانو یو شپون دی لګیا دے یا الله تب چرته ستړی به چې چاپی دی وکم تب چرته دا د ګډو چیلو پای در باندې وسکم موسی علیہ السلام ورته دا سوی خدای دې خوار کا دا خود کفر خبرې دی الله محتاج ګڼل ستا پایو تا ستا جامو وینځلو تا ستا چاپای او الله دې احتیاج نه منزه او مبرات عزیزانو د خدای مقام هغه دی چې دا ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چاته محتاج نه ټول کائنات پیغمبران كلهم من رسول الله ملتمس كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم یو لک سلیری زرا پیغمبران دا محتاج دی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدای ته محتاج وو کنو اذان نرستو چې تاسو دا دعا وای اللهم رب هذه الدعوه التامه اخر کې څه وای وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دې روټي خلاصونه دا تاسو کوي دې روټي خلاصونه دا تاسو کوي چې وابعثه تا ته چې پیغمبر ویلي چې ما تم دعا کوا ما ته څه دعا را تکوا وابعثه مقاما محمودا خدایا رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام محمود ته ولېږه الذي وعدته اغه مقام محمود چې تا داغه وعده کړی حضرت عمر غوندې سړی دعا ته محتاج چاله برا سړی حج ته بیت الله ته روان پیغمبر ورته وی چې چرته دی وی بیت الله شریف ته ځم
वर्तव या उखैया ला तंसाना फी दुआएका, या उखैया ए रोरगोटिया ला तंसाना फी दुआएका, कि मां पर दुआ के हेर न के चल। पैगंबर यो आम सड़ी तो वही चिया उखैया ला तंसाना फी दुआए, कि मां दुआ के हेर न। अजीजानो टोल कायनात खुदा त मोहताज, खुदा इच्छा त मोहताज कदे दारूट इखलास सोई, दारूट इखलास वही चे अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, जो कुछ हमने लेना है ले लेंगे मोहम्मद से। अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है, या अल्लाह तो खुया जात तासर जित शे दा खुदा तो वही तासर शे, जो कुछ हमने लेना है ले लेंगे मोहम्मद से। सच्ची दी रसूल्ला ने बयालू तासर दी खुदा तो वही तासर दी इच निश्ता दर दागा बदबख कौम दुई रापासी हुई दा देवबंदियान चीदी दा वाबियान दी औलिया न मनी, जियारतुन न मनी, देवबंदियान पर खपल जियारतुन दी। जियारत अगर चोक के देशी चिचा द मोहम्मद रसूलुल्लाह दीन जुंदे सातले तो गोरा पहाड़ मैदान के उलमाए देवबंद बातिल पर मुकाबला के पर जेलूनों के प्राते उलमाए देवबंद दिली पर गदर की द खिंजीर पर सरमना के स्वजे दलेशी तासु ख्याल रहा वागा आगा जमाना द उलमाए देवबंद यो मुरीद दे चर्सी चर्च की द दिली पर गदर की पेरंगे गिरजी अवतर बटवती प्रेवाता दे मशर चर्सी रावागस्ता पतुन लान देख रहा अंग्रेज रागे चेदल तमाना बटवा प्रेवाता दे चर्सी रावागस्ता वाले और अंग्रेज वाला ₹100 वर्के वेल नालम 200 एकड़े वे नालम 500 एकड़े वे नालम जाओ हम पैसे नहीं लेते अनूर चर्सियान औरते जो बेड़ा दे घर कशा अगस्ते बदी भी मुंगला बदे राखड़े दा चर्सी औरते हुई बेड़ा सो घर कशा दा खुद ईसा अलैहि सलाम पर मजहब दे औजद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजहब दे द क़यामत वरस चिशी और खलक पेश कीगी दा पेरंगे बराशी जमा पर पैगंबर बदावाऊ की चिस्ता उम्मती जमा द उम्मती ना 500 रुपए रिश्वत अगस्ते उन्होंने बटवाए वाला वर्क न जख्पल पैगंबर पर 500 रुपए कच्चा कमा वह पर क़यामत के बदा चरसी जन्नत तजी का जबा जमा माल गो सटलो वाला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जन्नत लबसूक जी द जीबुनो गणकपान द जीबुनो डाकवान तब जन्नतुनो ले अजीजानो सोचो कई मुंह घर की तबाही